اتل صاحب تاسو سوال زمانه وکړو نو صحیح قسم دغه ده چې د دوه ښځو چې د بل ته نږدې او لرې لرې ځای نه وي نو دغه یوه ښځه ښه ده د یوې ښځې نه ښځه ښه ده او ژوند به دې په ارام وي او دا ما چې کوم ریکارډ وي هم دغه شی دی که څوک دا غواړي دا غویمې غواړي چې ها یوه پیدا پکې شته چې ډوډۍ پخه شي یا په جنګ ورشي نه ډوډۍ خو بیا چا خواته پوره نه کېږي نیمه وخوري هغه بیا ماښام وخوري نه چې د یوې ښځې کور وي نه وړه ګران دي نه خرچه ډېره لګي او د دوه ښځو خرچه کمه لګي ځکه چې جنګ نه وي که نه جي دغه پیدا پکې دا نور پکې څه پیدا نشته جي ډېر زبردست تاتا خان الله تاسو خوشحاله کړي هغه تاسو هغه عکاسي وکړله چې کومه په معاشره کې دا کار روان دی دا خبرې روانې دي قدرمنو کتونکو تاتا خان هم هغه څیزونه هغه ایټم موږ ته پیش کو کوم چې په دې زموږ په ازخیل زموږ په علاقه زموږ په سیمه یا زموږ په کلو کې داسې قسم کورونه دي چې په هغې کې دغه درز غوبل دی د خواښې انګور دی د خاوند او د ښځې ترمنځ که یو واده یې کړی یا دوه یا درې خو دغه معاملې دي دغه روانې دي دغه جنګونه دي نو الله دې پکې خیر واچوي تاتا خان اخره کې به راته بس مصري به راته ووایي بس بس سبا ته وایي خو دغه چې دی دا تاسو دا یوه خبره پکې وکړه کومه یوه چې لکه پار کور کې درز غوبل جوړي که نه دغه چې دی دا زه لا اول لکه خپلې لور ته هم وایم او د بل چلونه هغو ته هم وایم لوري په خپل کور کې ناکام کوه د خواښې ډېر د احترام کوه بیا به جنګ نه جوړېږي جي لوري په خپل کور کې ناکام کوه د خواښې ډېر د احترام کوه لیورونه ټول د خپل رونه ګڼه لیورونه ټول د خپل رونه ګڼه سر ته پنځه وخته سلام کوه د خواښې ډېر د احترام کوه لوري په خپل کور کې ناکام کوه د خواښې ډېر د احترام کوه خورې په خپل کور کې ناکام کوه د خواښې ډېر د احترامه دا ټول دا پیغام دی نه بیا به جنګ منګ نه ولې چې سړی په کور کې وي او د کوره برابر روغ وځي دی بهر مزدوري کوي ذهن هر څه برابر وي چې د کوره په شر وځي نه بیا ته خبرې هم صحیح نه کېږي بیا ته مزدوري هم صحیح نه کېږي نو دا د زنانو دا خبرې ما په دې وکړې چې زه بخښنه غواړم خو د زنانو نه زموږ ژوند جوړېږي او د زنانو نه زموږ ژوند خرابېږي ټول دا درخواست کوم چې برداشت کوي ناکام دي که آخر وخت دی که نه جي چې دو برداشت وکړي او دو ناکام وکړي نو زموږ ټوله زندګي به خوشحاله خوشحالي او ښه به تېرېږي دغه یو څو ورځې ژوند دی یو څو ورځې ساعتونه دي چې موږ په خوشحالۍ سره تېر کړو دغه خبره ده جي او په مینه محبت سره تېر کړو د جنګ جګړو نه او د تاوو ماوو نه څه جوړېږي بلکل جي تاتا خان اخري وخت دی او اخري ایټم څه دي او ماله یولو ملاله بستنو څنګه چې دوه شي نو او دا ځواني بربادوي او خيار هغه دی نو چې پردې خپل کې نو قمقل خپله او پردې کوي یا پردې کوي جړه راځي نه او عاشق داسې که داسې بد مرض دی نو په ټول بدنه کې د زړه سره یا زړه سره لاندې کوي او د الله دی نو که دې قدرت ته ګوره نو چې وخت په وخت نه او روزي هر چاله ورکوي زما د امن ژوند خوښ دی ګله ټوپکې تماچې نه خوښومه او د حال ویلو ځای مې نشته نو منګی به والم په ګودره به وجاړمه درله ځم را پسې راشه که نه منګې مې دوه دینره املا مې ماتوینه ګودرله ځم را پسې راشه نو ما په منګې کې پراټې راوړې دینه ترډډډډډډډ او ګودر له غوړې سڼې راله نو لکه بلبله چې باران وهلی وینه او سوال به یې ولې نه قبلېږي او نه قبلېږي نه چې غوړ سونډی په بابا کې د وجاړي نه